ګرانو قدرمنو پښتنو، تاسو ته په لرن انګلیش انفوشتو کې په خیر راغلی او ستړي مه شوئ. ملګرو، نن به په دې کلاس کې مونږه پیر آف ورډز کوو. پیر آف ورډز هغې ته وایي چې د یو ټکي پروناونسیشن، یعنې د هغې د ویلو چې کوم سټایل وي هغه یو رنګ وي. لکه رایټ صحیح ته وایي او بل رایټ رسم ته وایي. یعنې د دې ټکو چې کوم سپیلی هغه به بدلی او چې کوم د ویلو سټایل یې هغه به یو رنګي او معنی به هم بدلی. سیک بورۍ ته وایي، یعنې د وړۍ تر وړۍ ته هم سیک وي او بل سیک وي خاطر ته، چې د چا خاطر کې هغې ته هم سیک وي. یو سیل وي لامبلو ته او بل سیل وي خرڅولو ته. یو شی چې خرڅې هغې ته سیل وي. سول یو ته وي، یعنی واحد، او بل سول دا چې کومه دی د انسان روح ته وي. پور وي یو شی څه کې اچول، لکه مطلب چې په پیلۍ کې اچول دې ته پور وي. او بل فور مسام ته وي. زمونږ په بدن کې چې کوم دا سوري دې ته هم فور وي. پرنسپل غټ ته وي، بل پرنسپل اصول ته وي. پروناونسیشن یو رنګ دی او سپیلی بدل دی. پرافیټ فائدې ته وي، بل پرافیټ پیغمبر ته وي. کوایټ خاموش ته وي، کوایټ بالکل. هیرډ اوریدل ته وي، او بل هیرډ چې کومه دی دا سیل ته وي. د مرغو سیل ته یا د ګډو د وزو رمې ته هم هیرډ وي. فیل بالټي ته وي. فیل زیړ رنګ ته هم فیل وي. فین درد ته وي، په بدن کې چې کوم درد دي هغې ته فین وي. او بل فین شیشې ته وي. پلین میدان ته وي، د کرکټ چې هموار میدان ته هم پلین وي. بل پلین هوایي جهاز ته وي. کینن توف ته وي، بل کینن چې کومه دی دا اصول ته وي. کاسټ اچولو ته وي، ووټ اچولو ته هم کاسټ وي. بل کاسټ چې کومه دی دا قیمت ته وي. ګول چې کومه دی جیل ته وي. بیا دا بل ګول چې کومه دی دا مقصد ته وي. فول خراب، چې یو شی خراب وي هغې ته به فول وي. او بیا چې رقم بل فول دی دا مرغۍ ته وي. دا د مرغۍ یو نوم دی. ګرانو ملګرو، دا زمونږ نننی کلاس د انګلیسۍ زده کولو دپاره زمونږ چینل خوښ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مننه.